अस्सलामुअलैकुम मलगरू हारिस रऊफ په امریکا میجر کرکټ لیګ کې ډېر تباهکون بولینګ کړی دی چې یو ډېر غټ ریکارډ جوړ کړی دی. حارس رؤف په میجر کرکټ لیګ کې یو داسې ریکارډ جوړ کړی دی چې دا ریکارډ به یو بالر هم مات نه کړي. د علاوه راشد خان، شاداب خان او اماد وسیم هم د امریکې پر لیګ کې ډېر زبردست پرفارمنسز ورکړي دي او د ځوانانو چې کوم ایشیا کپ ته ایمرجنګ ایشیا کپ هم په آخري مرحلو کې داخل شوی دی. په ایمرجنګ ایشیا کپ کې سبا پاکستان او د سریلانکا لوبډلې یو ډېره مهمه لوبه ده چې دغه لوبه اوس ټیم شروع کیږي. نو ټول معلومات تر سره هم په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. تاسو مرګرو خبره کوو د میجر کرکټ لیګ په حواله سره څنګه تاسو پته د امریکای چې رقم لیګ د ډېر په زور او شور سره شروع دی چې د پاکستان د طرفه پکې حارس رؤف، شاداب خان، اماد وسیم داسې لوبغاړي شریکت کوي او د افغانستان د طرفه پکې قیس احمد او راشد خان هم د امریکای پر لیګ کې اغستې شوی دي. د پاکستان کرکټ ټیم فاست بولر حارس رؤف د امریکای پر لیګ کې یو غټ ریکارډ جوړ کړی دی. حارس رؤف د امریکای پر لیګ کې تباهکون او تیز ترین بولینګ کړی دی. حارس رؤف د امریکای پر لیګ کې تیز ترین او فاسټیسټ بولینګ ریکارډ په خپل نوم کړی دی. حارس رؤف د امریکای پر لیګ کې په 1.5 او 1.55 سپیډ سره بولینګ کړی دی چې د امریکای د لیګ تیز ترین او فاسټیسټ بولینګ دی. نو حارس رؤف چې کوم د امریکای د لیګ د ټول نه تیز ترین بالر جوړ شوی دی. تاسو ته دا معلومه شي چې شعیب اختر نه بعد حارس رؤف د پاکستان کرکټ ټیم د ټول نه تیز ترین بالر دی. د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا یو تیز بالر شعیب اختر په 161.3 سپیډ سره بولینګ کړی وو چې د ټولې دنیا یو فاسټیسټ او تیز بالر دی. د علاوه حارس رؤف د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې بالر دی چې حارس رؤف د تیز بولینګ سپیډ یو سل او یو کم شپېته دی. نو حارس رؤف چې کوم دی په اوس وخت کې د دنیا په تیز ترین بالرانو کې حسابيږي چې حارس رؤف په ډېر تیز رفتارۍ او سپیډ سره بولینګ کوي. حارس رؤف د امریکای پر لیګ کې ډېر زبردست او تیز بولینګ کړی دی. د علاوه د امریکای پر لیګ کې راشد خان د نیویارک په لوبډله کې اغستل شوی دی چې راشد خان پر دوانو میچونو کې ډېر زبردست پرفارمنسز ورکړي دي. راشد خان په دویم میچ کې 2 وکټ اغستې وي چې د خپل ټیم لپاره ډېر مهم کردار ادا کړی وو. او حارس رؤف او شاداب خان چې پر کومه لوبډله کې شامل دي نو په دې لوبډله کې قیس احمد هم اغستل شوی دی خو هغه په بنچ ناسته له اوسه پورې ورته چانس نه دی ورکولی شوی. په میجر کرکټ لیګ کې شاداب خان او اماد وسیم هم ډېر ښه پرفارمنسز ورکړي دي. پر روانو ویډیو کې به سره دیو د میچونو سکور کارډ هم شیر کوم. علاوه مرګرو ایمرجنګ ایشیا کپ بالکل په آخري مرحلو کې داخل شوی دی. سبا ور پاکستان او د سریلانکا لوبډلې ترمنځ سیمی فائنل میچ کیږي. کچرته هغه سیمی فائنل میچ پاکستان کرکټ لوبډله وګټي نو پاکستان به د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل ته وځي او کچرته پاکستان نه سریلانکا نه د سیمی فائنل لوبه وبیلی نو پاکستان به د ایمرجنګ ایشیا کپ نه بهر شي. خو ان شاء الله امید ده چې سبا په ایمرجنګ ایشیا کپ کې پاکستان د سریلانکا نه د لوبه وګټي او پاکستان د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل ته وځي. دویم سیمی فائنل میچ په هم سبا د انډیا او د بنگلاديش د لوبډلې ترمنځ کیږي. د بنگلاديش لوبډلې د سیمی فائنل میچ وګټو نو دا فائنل ته بار کوالیفای کوي او کچرته انډیا لوبډلې سیمی فائنل میچ وګټو نو بیا چې کم دی انډیا لوبډله فائنل ته وځي. د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل میچ په 15 جولای باندې په سریلانکا کې تر سره کیږي.